فستیوال ډېر پاک درځي درڅې مات ته ځي هغه ته ځي که نه میدان ته ځي موږ فستیوال ډېر خوشحاله یو چې د امن فضا کې ژوند کوو د امن فضا کې د اختر شپې ورځې تېروو د کونډوي نه موږ پارک ته راغلي یو ډېر ښه امن ده پارک ته راغلي یو ټول ځوانان راغلي دي دلته میلې کې ساعت تېر ده څوک ځي میدان ته لوړ دي څوک دیلې راغلي دي Questo sería, ragazzi. ډېر خوشحاله یم چې په یو داسې ټولنه یو داسې حکومت او یو داسې هېواد کې ژوند کوو چې پوره امن دی د نورو وختو په پوره ډاډ او په امن سره مو نشو کولی چې یو داسې تفریحي ځای ته راشو نو ډېره مننه د یو داسې حکومت څخه چې پوره په امن کې موږ کورنۍ جزاره کوي تر څو داسې تفریحي ځایونو ته راشو ټولو قومونو به دا غوښتنه ده په افغانستان کې چې باید ورورولي وکړو او خپل منځ کې مینه او اتفاق سره یو ځای شي په آینده کې به افغانستان یو موټی شي او ډېره مهرباني به وي چې یو اتفاق ولري سکانی اختر چې و ډېر خوندور اختر و په امنیت فضا کې موږ ولمنځلو او بله دا ستونزه د اقتصادي ستونزه لږه موجوده وه ځکه چې بعضې خلکو اقتصادي ستونزه او د قربانۍ هم نه وي کړې او د نړیوالې ټولنې نه موږ دا غوښتنه نړیوال نه چې د افغانستان سره اکاډمیکې اړیکې ټینګې کړي او ځکه چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی او د نړیوال د موږ اوس وخت کې ډېر ضرورت لرو د نړیوالو مرسته Se puede. Por eso está bueno, ¿no?